ماسخوتن مونږ د کو فرض دی کړی دی او سنت ته ولاړې او په دې کې درته داسې عذر پیښ شو چې اودس مات شو نو چې ته دوباره اودس کې آیا دا ټول مونږ به بیا د سره کې یعنی دا فرض بم دوباره کې کنه فرض شوی دی صرف سنتونه مونږ شروع کول پکار دی. جواب کله چې داسې مسله پیښ شي کنه نو دوباره به اودس کې او د سنتونه بخپل مونږ شروع کی تا چې مخکې کم فرض کړی دی نو هغه فرض ادا شوی دی هغه فرض به دوباره نه کې ټول مونږ به دوباره نه د سره کې د سنتونه بخپل مونږ شروع کی. دغه شان که په ویترو کې دا مسله پیښ شو کنه نو ته به اودس کې او ویتر به وکي مخکې چې کم سنت او فرض شوی دی نو هغه ادا شوی دی هغه دوباره کولو ته اجت نشته. اوس که داسې مسله و چې ستا اودس د سره اونه بالکل اودس نو او دا پته تا ته په مانځه کې ولګېده په سنتو کې یا په ویترو کې په اخر کې نو بیا خو دا مونځ د سره شوی نه دی اودس به وکړي او ټول مونځ به دوباره د سر نه وکړي. دا مسله ختمه شوه. بله ضروري مسله د دې په شان دا وکړه چې یو امام دی د ماسخوتن جمع ورکړله صحیح شوله خو په دې جمع کې دته داسې مسله پیښه شوې وه چې د هغې د وجې دا مونځ شوی نه دی خو دا پته دته وروسته ولګېده خلکو سنت هم کړي دي ویتر هم قابو دي او په دې کې امام بیا اعلان وکړو چې هلکه زموږ دا فرض مونځ نه دی شوی دا به موږ دوباره کوو. نو دلته خو خلکو سنت هم کړي دي او ویتر هم کړي دي نو آیا چې دا فرض مونځ امام دوباره وکړي نو دا خلک به د سنت او ویتر بیا کوي او کنه هغه شوی دي؟ نو جواب دا دی چې فرض مونځ نو شوی هغه به دوباره وکړي او سنت چې کوم کړي دي نو هغه هم د ماسخوتن د مونځ تابع دي نو چې د ماسخوتن مونځ نه دی شوی نو سنت هم نه دی شوی نو سنت به هم دوباره وکړي او که ویتر یې کړي دي نو ویتر به دوباره نشته. ویتر د ماسخوتن د مونځ تابع نه دي دا ځان له مستقل واجب مونځ دی نو که ویتر یې کړي دي ویتر به دوباره نشته او چې کوم سنت او فرض یې کړي خو شوي نه دي نو هغه به دوباره وکړي. اهم مسایل دي او ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو د هغوی سره هم شریک کړئ. وصلی